ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم ډاکټر جلال ترخبي صاحب ستاسو په خدمت کې حاضر یم او سردار صاحب چې د پی ټی آی یو خاص غړی دی دې دعوت ما ته راکړی دی چې راشه ځکه چې ما دا وایي چې بھائی دا مونږ چې کوم منشور وو زمونږ چې کومه پلاننګ وو هغه ټول داسې په څه وجه باندې ناکام شوی دی په پته نه پوهېږم چې ولې عوام سره مونږ خبرې نشو کولی. نو ما ورته ویل چې بس راکه خیر دی زه به وکړم. نو هغه ویلې چې ډاکټر صاحب ګوره دا مهنګایي چې کومه په دې ملک روانه ده د دونه یا هر سړی مونږ ته ګوته نیسي چې بوی دې نه خو مخکې دا مهنګایي نه وه. نو په دې وجه مونږ عوام ته والله مخامخ کېدی نه شو. کو داسې ډیپټي کمیشنر صاحب دی کو د هغه دفتر ته ورشو هغه له وویل چې بھائی سرکاري اوړه چې کم دی نو د عوامو دپاره لږ کوټه زیاته منظوره کړه چې کلي ته هم لږ راشي. یوازې په ښار کې خو دا نه په کلو کې د خلکو ته په سرکاري ریټ باندې میلاویږي. هغه هم وایي چې یاره زه هم مجبور یم. نو د هغه لاس کې هم داسې طاقت خاص نشته. که وزیر الله صاحب را ورشو وزیر الله صاحب هم مطلب دا دی چې نه هغه راته څه داسې خبرې وکړي چې یاره مایوسۍ سره زموږ مخه ده. نو په دې وجه باندې ډاکټر صاحب تاسو له ما تکلیف ورکړو دلته ما راوغوستی چې تاسو راشه د عوامو سره یو درې خبرې وکړه چې عوام زموږ نه باقي نور خفه کېږي. نو زه رالم زه دا وایم سردار صاحب ته چې سردار صاحب الله تعالی دې تا یعنی خوشحاله ساتي. تا بالکل مطلب دا دی د دې پارټۍ دپاره ډېرې قربانیانې کړي کوڅه په کوڅه ګرځېدلې اوټ دې غوسته دی خلک دا مطلب دا خپل پارټي دې کامیاب کړی دا. اوس مطلب دا دی چې مزید ته دا وایي چې یاره دا نور که را روان الیکشن یا اوس که مونږ د چا کوڅې ته ورځو او کوڅې ته مونږ ورتلی نه شو ځکه چې زمونږ ټولو دعوې یعنې دروغو سره مخه دي. زه دا منم چې یاره یعنې خپله کوشش کو ته ما په وجه باندې وي خو ما خپل کوشش پوره کړی خو چونکې مطلب دا زه چا ته فریاد وکړم چاله ورشم څوک زما خبره مني. سردار صاحب په دې حواله باندې ما خو څه خبر وکړي باقي مطلب تاسو هم د عوامو ته ووایئ الله تعالی ستا ډېر عزت وکړي. ډاکټر جلال زمونږ ډېر دروند مشر دی د ډېرې بنیادي خبرې وکړي. زمونږ د عام پاکستاني د عام پښتون دا مسله ده چې مونږ نه وزیر اعلی گورنر صاحب دا دی ځان پسې دروازې بندې کړي دي او د غریب هېڅ پرسانې حال نشته. نه مونږ سیم ته هم دا وایو او گورنر ته هم زمونږ دا مطالبه ده چې ته روزه پرې پېښور کې وګرځه ګش وکړه ډي سي ځان پسې کا او دا خودساخته چې کوم مهنګایي ده خودساخته ده هر چا یو باچۍ خپله جوړه کړې ده د دې خلاف اقدامات وکړه. بل زمونږ ایم پي او نه ایم این اے نه زمونږ دا ریکویسټ دی چې د دې څونه فنډ دي څونه فنډ نو هغه پلانکي ځای کې ما ټرانسفارمر وکړو ډینګلي کې هغه پیسې د قوم په ګټه په نوجوان د قوم په یو مسایل نه لګي. دا بجلی جوړول ټرانسفارمر دا د ریاست کاري نن زمونږ د ملک چې څونه اربو روپۍ فنډ د ایم پي د وزیر ټولې د بجلو مت کې حکومت هلته ریلیز کړي او دې خوا ټرانسفارمرو کې بیا لاړې شي نو د غریب سړي لپاره اړه څه ونه شول. سی ایم ته هم زموږ دا ریکویسټ دی چې وزیر اعلی هاوس کوله وکړه غریب ځان ته نږدې کا او گورنر ته هم زموږ هغه دی چې دا نږدې کا او دا د غریب د مسایلو ازاله وکړه. سبا دا نه دې نه مخکې چې دا کوم سیاسي جماعتونه انجام و چې هغه انجام سره مونږ مخ نه شو ته زمونږ صوبایي وزیر اعلی ایم پي اے ناقص کارکردګي خدا کوي چې مرکزي حکومت صحت کارډ وکړو تاسو عوام د هغې نه خبر نه کړل چې صحت کارډ څه فایدې دي. عمران خان خو کار کوي نوجوانانو ته روزګار قرضې تاسو چاته وایي بینکونو نه غریب دپاره کور له قرضې بین الاقوامي د هغه چې کوم سټرګل دی د هغه کوم نظریه د هغه مونږ عوامو ته نه رسو عوامو نه مونږ پټ ګرځو څه فایده. سردار صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه خو یو خبره زه په دې ځای کې یعنې فرض ګڼل غواړم لکه تاسو وایئ چې یاره وزیر اعظم صاحبه دا یعنې قرضه زه به تا ته بذاتي خود ما جایزه د بینکونه اخیستې ده تللی ما هر بینک ته ما د دې قرضې
هغه د هر د دې قرضه چې کوم ورکوي هغه دونه سود باندې ورکوي چې یقیني خبره تاته کومه چې هغه سود چې کوم دی غریب سړي نشي برداشت کولی. نو په دغه خو مطلب دا دی د والله چې د غریب سړي د وسته بار ده د هغې وجه دا ده زه ورته خولی شم، زه ورته باقاعده یو پاڼه خولی شم چې دا ستا د بینک کارکردګي ده، دا وګوره دې قرضې پسې چې کوم دی نو څونه سود دی، دې پسې څونه سود دی. نو غریب سړی خو مطلب چې دغې ته ګوري دا قرضه نه اخلي نه اخلي. نو په دې ټاپک باندې تاسو وایي مونږ عمران خان نومدار التجا ده چې عوامو ته څونه مسایل دي دا په خپله په دی ایکشن والا اساني ورته جوړه کا که بینکونو نه قرضې په مد کې وي خو بینکونو والا قایل کا لږ په آسان شرایطو باندې دا قرضه اجرا شروع کا او صحت کارت دی ټول پاکستان کې انشاءالله کور په کور ورسېدو. صوبایي حکومت او امپیګان هغه مهم د هغه پوره نشي عوامو ته رسولی. نو عمران خان خو خپله چې څه اقدامات کوي د عمران خان د موږ دا قایلي چې یو جی ایماندار دی د ایماندارۍ جی د هغه پیسو شوقي وي نو سابقه هغه وګوره چې په 3 کروڑ باندې هغه د یوې ګنټې لیکچر هغه ټوکراو کو او پاکستان د کوم مسایل چې هغه کړه په دې مسایلو کې راغلی حکمران شو نو دا سټرګل چې هغه کوم وکړو نو بس هغه د هغه قایدانه صلاحیتو ته سلامي او زمونږ وزیر اعظم عمران خان زنده باد، پاکستان زنده باد. زه دې کې جی یو ډاکټر جلال سویل غواړي چې وزیر اعظم بارک کې ډاکټر جلال سویل غواړي. سردار صاحب وزیر اعظم صاحب ښه ایمانداره سړی د هغه په ایماندارۍ هم د قایل یم، د هغه په یقیني په قابلیت هم قایل یم. زمونږ چې څونه یعنې دغه دا د لاندې کومه طبقه ده وزیر اعظم ورته دا نه وایي چې تاسو مطلب دا د کوم څونه چې عوام په عذاب دی د لاندې طبقې نه په عذاب دی. وزیر اعظم صحیح سړی دی، صفا خبره کوم عمران خان په لمن داغ نه دی اچول پکار نه هغه دا چې نه غواړو او نه به انشاءالله څوک پې ثابته کړي او نه به را روانو بل حکومت رالو والله که پې ثابته کړي څوک چېرې ده څه کرپشن کړی دی یا څه دی. خو افسوس دا دی زمونږ د دې لاندې طبقې نه یعنې ډېره سخته ګیله ده او دا ګیله چې کوم دی نو تاسو ورته وضاحت وکړئ چې دغه ګیله چې کوم تاسو وویلې چې دې ځان پسې دروازې بندې کړي دي که هغه وزیر اعلی دی که هغه گورنر دی او که هغه ډپټي کمشنر دی او که بل دی او که بل دی که نه. نو زه تاته دا وایم چې عوام لاړ شي کوم خوا کومه دروازه وټکوي چاله وشي هغه لار خو دې وښیي که نه دا خپله دغه چې کوم دی دا پارټي مهرباني دې وکوي د دې خپلې پارټۍ وقار دې بلند وساتي او دا خپله پارټي دې مزید نوره نه راغورځوي. ګینې یقیني خبره کوم چې را روان الیکشن کې به ریزلټ بیا بل شاني.